دا خبره د ساتي په کپړه باندې او په پټکي باندې او په لستوڼي باندې سجده کول دا مکروه دي، یعنې غوره نه دي، الا چې عذر لکه اوس ځمکه ده او په هغې څه شی نشته، کاڼې دی او شګه ده او خاوره ده او ګرمه شوې ده او ګرمي ډېره ده او دی ځان ته څه شی واچوي یا متصل د ده په بدن باندې چې کومه کپړه ده په هغې څه حصه باندې سجده ولګوي، بیا پکې خو څه حرج نشته، خو چې کله ورته ضرورت نه وي نو بیا نه ده پکار. دا بعض ملګري په دې سر له پاسه چې کوم ټوکې اچوي دا رومال راوړي نو ځان ته مخې ته واچوي په منځه کې او په هغې باندې سجده په هغې سجده لګوي، نو دا غوره طریقه نه ده، دا غوره کار ده دی. دغه شان ځان له هسې جنمازونه په جومات کې اچول دا هم ښه کار نه دی. او جومات کې قالین شتي او ټول مسلمانان په هغې باندې لمونځ کوي، ته ځان سره جنماز راوړی، دا نه ده پکار. الا لکه اوس مثال کې د ورکشاپونو خوا کې چې کوم جوماتونه دي د هغوی کپړې څښئ، ځان سره جنماز راوړي، دا خو بیا عذر دی چې قالین څښی نه شي، خو بغیر عذر نه، لکه څنګه چې زموږ په ملکونو کې دي د مشرانو په د اولني صف کې قالینونه اچولي، جنمازونه اچولي، نو دا صحیح طریقه نه ده. زه د دا به هم راشي همدې باب السجود کې به راشي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو حدیث کې وایي ځان له داسې ځایونه مه نیسئ لکه اوښانو چې نیولي، اوښ چې د کله به غوجلی که ودرو که نه او یا د هغه د تړلو ځای چې کوي نو سبحان الله ته دا ټول په یو ځای وردننه که، خو دې کې به هر یو خپل خپل ځي له ځي، مړې که خو بل ځي ته نه راشي، همغه ځي کې ولاړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو د اوښانو پېښې مه کوئ چې جومات کې ځان له ځای نیولی او جنماز مې پرې اچولی هغه خالي پروت یو سړی وختي راغلی دی غریب، خو دغسې د غریب سره مخکې کېدی او دا ځوان شیر اقامت سره منډې وهي او په دغه ځای کې ودرېږي. ولې ها که یو سړی دومره کوي چې ځم او راځم دا دی، خو نه هلته خو یې پوخ ځای نیولی، خو دا نه چې ځم او راځم. او ولکه اوس یو سړی جومات کې ناست ټلیفون ورته راغی ضروري دی دپاره وځي یا مسواک تېر شوی دی یا یو کس ورته ولاړ دی یو جواب ورکوي او راځي ملګري ته وایي زه اوس راځم، هېڅ خبره ده. خو دا چې پاخه زه پوخ ځان له ځای وځم خو د الله کور دی، خو چې څوک مخې ته راغی هغه څه دی، هغه حقدار دی، څوک مخکې راغی هغه حقدار دی. زموږ والد صاحب خبره کوله د یو مشر وایي هغه ځان ته قالین اچولی او د جنماز یې اچولی و جومات کې، نو هغه به ته د هلکانو پټو، یو ورځ دویم ورځ درېیم وایي بیا جومات کې ودرېد او قسم یې وخوړ، وایي تاسو خو دا چل شروع کړی، خو که سبا چا دی چلو کړو دا جومات په دیزې سوری کوم او رابهیږي دی په دیزې باندې، دا اوس غلطه طریقه ده چې دومره پورې تا ځان له ځي، خو د الله کور دی چې څوک مخکې کې راغی بس د هغه حق دی هغې دې پکې لمونځ کوي. خبره مې دې پورې کوله چې په دې جومات کې ځان ته جدا جنمازونه اچول دا ښه کار نه دی او د عذر حالت ما هغه بیان کړو.